بسم الله الرحمن الرحیم. د ځینو وظیفوي ګروپونو ځانګړتیاوې. وظیفوي ګروپونه موږ په تېرو درسونو کې ویل چې وظیفوي ګروپ څه ته وایي. دا یو اتومونو مجموعه چې عضوي مرکب ته ځانګړي فزیکي او کیمیاوي خواص ورکوي. نو اول په هغې کې هیلایدونه دي، الکایل هیلاید، هیلایدونو ګروپ چې کوم دی، الکایل هیلایدونه چې کوم دي، موږ ویل چې الکایل هیلایدونو عمومي فارمول چې دی آر ایکس دی. یعنې الکایل ګروپ سره هیلوجن وصلي، مثلا آر فلورین ولیدو یا آر کلورینی، برومینی، آر برومین یا آر آیوډین، دا ټول هیلایدونه دي ما سره آیوډاید. نو که چېرته موږ د هایدروکاربن هایدروجن یو هایدروجن کم از کم دا موږ بدل کو په هیلوجنز باندې، نو کوم مرکبات چې په لاس راشي هغې ته موږ الکایل هیلایدونه یا هیلایدونه موږ یو. نو څنګه موږ سره په لاس راځي دا هیلایدونه؟ صحیح ده. مثلا که هیلوجنز موږ واخلو، کلورین مثلا موږ اخلو، دا ClCl2 دی، CaCl دی، او CaCl زه Cl2 په شکل کې هم لیکلی شم، Cl او کلورین، او دا زه هومولیتیکلی مات کړم. هومولیتیکلی مطلب دا دی چې کلورین او کلورین ترمنځ ګوره هلکانو، کلورین په کوم ګروپ کې دی؟ اووم ګروپ کې. او یو بل کلورین هم دی، بل کلورین اتوم دی، هغه هم په اوم ګروپ کې وي که نه، هغه اخر مدار کې به هم اووه الکتران دي. دې کلورین د دې بل کلورین سره اشتراکي اړیکه جوړه کړه، یو الکتران یې شریک کړه. اوس دا هومولیتیک اړیکې ماتېدل، هومولیتیکي دا یو مشهوره اصطلاح ده چې موږ یې په عضوي کیمیا کې ډیره استعمالوو. هومولیتیکلی ډول باندې د اړیکې ماتېدل، هومولیتیکلی، هومو دا هومولیټیکل دی، هومولیټیکل، هومو مطلب دی یو شان، نو یو شان ماتېدل، لیټیکل مطلب بریکینګ، ماتېدل، یو شان ماتېدل. د یو شان بالا مات شي چې ما سره دغه اشتراکي اړیکه چې کومه د دوه الکتران نه جوړه ده، اشتراکي اړیکه چې نه دوه الکتران نه جوړه ده، دا یو الکتران دا واخلي او یو الکتران دا واخلي، یو الکتران دې کلورین ته لاړ شي، یو الکتران بیرته دې بل کلورین ته لاړ شي، دې ته موږ یو هومولیټیکل ماتېدل. د نښې ما غلطې ویستې، یو الکتران راشي نیمه غشی، دا بل الکتران دا واخلي خو په نیمه غشي باندې، ډبل غشي به نه وباسي، ډبل غشی دوه الکتران موږ ته ښیي، نیمه غشی موږ ته یو الکتران ښیي. نو د کلورین هومولیټیکلی چې مات شي نو ما سره به کلورین تاکه الکتران به پیدا کړي، او دغه دې ته موږ ریډیکل یو، دې ته موږ څه یو؟ ریډیکل. ریډیکل چارج نه لري او تاکه الکتران لري، چارج نه لري او تاکه الکترون لري. پیدا آډ نمبر اف الکتران لري. نو کله چې هیلوجن د هیلوجن مالیکولونه، د هیلوجن چې کوم دی دغه مالیکولونه هومولیټیکلی دا تجزیه شي، مات شي، نو راډیکولونه تشکیلیږي چې د وظیفوي ګروپ په بڼه د هایدروکاربن د هایدروجن د اتوم په ځای یوز کیږي. دا کلورین خو جوړ شو که نه. نو اوس به موږ سره مثلا ما سره میتان دی، او دا کلورین ما سره دلته شته دی،
रेडिकल شکل کې امدا اوس که زه هومولیټیکلی مات کوم د کاربن هایدروجن ترمنځ یو الکترون هایدروجن واخلي یو کلورین واخلي صحیح ده نو دا چې هومولیټیکلی مات شي صحیح ده او دغه تعامل چې کېږي دا د رڼا په موجودیت کې یو وی رڼا یا موږ ته تودوخه ورکړو دا تعامل سرته رسوو چې کلورین موږ کولی شو هومولیټیکلی مات کړو دا د دوم ریډیکل جوړ شو د هایدروجن او د کلورین نو هایدروجن او کلورین چې خپل منځ کې ریډیکلونه جوړ کړي دوی به ایسیل جوړ کړي او ما سره ریډیکل پیدا شو د CH3 دغه CH3 ریډیکل چې کله تولید شي موږ سره اصلي میخانیکت داسې دی چې دا CH3 ریډیکل تولید شو دا به د بل مالیکیول د کلورین سره دا به هومولیټیکلی مات شي او دغه ریډیکل او د کلورین ریډیکل چې یو ځای شي ما سره به CH3 Cl جوړ کړي او کلورین ریډیکل به یو آزاد کړي دا کلورین ریډیکل به بیا مثلا دې سره کولی شي تعامل وکړي او دا کلورین کولی شي چې د سره بیرته تعامل وکړي د سره کولی شي دا کلورین کولی شي د سره تعامل وکړي دواړو سره کولی شي نو کلورین چې دی د لمر وړانګو په شتون کې هیلوجنونه او همدارنګه تودوخې په واسطه باندې هومولیټیکلی ماتیږي او دا هومولیټیکلی کله چې مات شو دوی به د هایدروکاربن سره یو ځای کېږي صحیح ده او موږ سره یو ایسیل مالیکیول جوړ کو او یو الکایل هیلاید ما سره جوړ کو چې جوړ کو الکایل هیلاید نو د دوی الکایل هیلایډونو چې دی دا کاربن شو او مثلا دا هایدروجن شو دا هایدروجن شو او دا مثلا هایدروجن شو او دا کلورین شو نو موږ سره دغه کاربن چې کوم سره هیلوجن نښتی دا sp3 هایبرټایز وي شی وي sp3 هایبرټایز وي او زاویه به موږ سره 1.9.5 وي همدارنګې مثلا دوه مختلف هیلوجنز هم کېدی شي مثلا ما سره CH2 BRC لنګ کېدی شي چې دې ته موږ برومو کلورومیتان یو مثلا کاربن دی دلته برومین دی صحیح ده او مثلا کلورین دی هایدروجن دی دې ته موږ برومو کلورومیتان یو نو موږ سره چې کله نور وړانګې راغلي کلورین باندې ولګېدي شی پیدا کړو تاکه الکتران دغه تاکه الکتران چې کوم دی دا ډېر زیات فعال دی صحیح ده تاکه الکتران لرونکي آینونه دغه ګروپونه دا ډېر زیات فعال دی نو هغه بیا ډېر په تیزۍ سره تعامل کوي د هایدروکاربنونو سره او د هایدروکاربنونو هیلوجني مشتقات تشکیلوي د هایدروکاربنونو هیلوجني مشتقات چې دا موږ سره څه کېږي دا موږ سره تشکیلیږي اوکې نو CH3 کلورین نو چونکې کلوري برقي منفیت الکترونیګیټي د هایدروکاربن برخې نه الکایل ګروپ نه زیاته ده نو د باندې به قسمن منفي چارجي او د باندې به قسمن مثبت چارج او دی وجه نه دا لږ قطبي مالیکیول شو و چې دا تعامل کېږي نو دغه هیلوجن له امله به د باندې تعاملات کېږي او دغه هیلوجن له امله د باندې SN2 تعامل وروسته به انشاءالله یا وایي SN2 تعامل کوي نیوکلیوفیلي تعاملات به ترسره کېږي دی باندې نیوکلیوفیلي تعویضي تعاملات چې دی دا په دې باندې چې کېږي ترسره کېږي اوس که موږ راشو هایدروکسیل وظیفوي ګروپ ته
د ځانګړتیاوې څه دي؟ هایدروکسیل ګروپ OH دی او هایدروکسیل ګروپ د یو اکسیجن او د یو هایدروجن څخه جوړ دی. صحیح او اکسیجن چې د ما سره دوه آزاد الکترون جوړې لري. هایدروکسیل کې دوه آزاد الکترون جوړې لري. نو هغه عضوي مرکبات چې هایدروکسیل ګروپ ولري او هغه د الیپاتیک برخې سره وصلي دی وا زنځیر سره خاخ لرونکي زنځیر سره یا الیسایکلیک برخې سره وصلي هغه ته موږ الکولونه یو الکولونه جنرال عمومي فارمول ROH دی او R موږ سره د هایدروکاربن د راډیکلونو برخه ده د هایدروکاربني برخه ده. هغه کاربن چې هغې سره OH نښتی مثلا دلته ملکایل دی کار څه کېدی شي دلته ملکایل کېدی شي هایدروجن کېدی شي صحیح ده. دغه کاربن چې کوم سره هایدروجن وصلي دې ته کاربینول وایي. کاربینول کاربن دې ته وایي صحیح ده. هغه کاربن چې هغه سره هایدروکسیل ګروپ وصلي OH ګروپ سره وصلي مثال په توګه COH دلته هم هایدروجن دغه کاربن او دا یو کاربن دی نو دا کاربینول دی. خو اوس که زه داسې واخلم چې CH3 کاربن دلته هم هایدروجن دی او دلته OH شو نو یوازې اوس په دې کاربن ته به زه کاربینول یم او دا د کاربینول کاربن سره وصل کاربن دی. نو الکولونه بیا ویشلی شو موږ په لومړي الکولونه لومړني دویمي او دریمي باندې صحیح ده. مثلا که دغه کم یو OH کاربینول کاربن که د یو کاربن سره وصلو کاربینول کاربن که د یو کاربن سره وصلي د یو بل کاربن سره وصلي نښتې وي نو دې ته به موږ لومړني الکول یو د هغې مثال مې پاس درکړو. دا زمونږ دا کاربینول کاربن دی صحیح ده. خو دا کاربینول کاربن د یو بل کاربن سره وصل دی یو بل کاربن سره ډیرو سره نه دا صرف د یو کاربن سره وصل دی. نو دا کاربینول کاربن دی او دا یو کاربن سره وصل دی نو دې ته به زه څه یم لومړني الکول یم لومړني الکول. خو که داسې شي که دا کاربینول کاربن د دو کاربنونو سره وصلي نو بیا به دې ته زه دویمي الکول یم بیا به ورته زه څه یم دویمي. یو دلته یو CH3 سره وصل دی او دلته یو CH3 کارت شي CH3 که خالي کاربن سره چې وصلي او دلته هایدروجن دی نو دلته دا کاربینول کاربن دی میثایل سره وصل دی دی کاربن سره وصل دی نو دې ته به زه دویمي الکول یم او دې ته به زه څه یم لومړني الکول دا لومړني الکول شو دا دویمي شو. که چېرته کاربینول کاربن د دریو کاربنونو سره وصلي دلته کاربن دی
دلته کاربن دی دلته کاربن دی او دې خوا کې کاربن دی د دې ته به بیا موږ درېمي الکول یو دې ته موږ چې یو درېمي الکول او یو بل ډول هم دی چې آیا ما سره یو او ایچ لري که دوه لري که درې لري که چېرته یو مرکب کې یو او ایچ یو او ایچ ګروپ ولري نو دې ته مونو هایدریک یو مونو هایدریک الکول ویل کېږي دا پاس ټول مونو هایدریک دي ځکه دلته هم یو او ایچ دی دلته هم یو او ایچ دی دې کې هم یو او ایچ دی مونو هایدریک الکول که دوه او ایچ ولري نو به ډای هایدریک دی ډای هایدریک مشهور مثال ګلایکول دی ډای هایدریک او که درې او ایچ ولري بیا ټرای هایدریک دی یو او ایچ دی بل او ایچ دې ته موږ ټرای هایدریک یو ٹھیک ده او مثلا که ډېر او ایچ ولري نو جنرالي بیا به موږ ورته شی یو پولي هایدریک چې ورته پولي هایدریک یو په الکولو کې دغه اکسیجن چې دی اکسیجن دا sp3 هایبریډایز دی هایبریډایزیشن یې څه دی sp3 دی مثلا کوم مثال نو اخلو چې کوم یو دی مثلا ما سره یو مرکب دی CH3OH کوم الکول دی دا نه لومړنی دی نه دویمي دی نه درېیمي دی دا یو قسم الکول هم نه دی پرایمري سیکنډري ټرشري الکولونو کې دا نه راځي دا یو ځانګړی کیس دی دا میتایل الکول یو کې هم نه راځي تعریف له مخې دا کوم واخلو CH2OH نو دا دویمي الکول دی یاد شي دی دویمي الکول دی او که CH3 او بیا CH3 2OH دې ته لږ زیر شي دا کاربن اول واخله کوم سره چې هایدروجن نه دی لیکل شوی کاربن دی دا کاربن ورته 2 CH3 دوی لیکلي نو دی له خو یو CH3 خو دلته وصل دی دا CH3 خو مو لیکو دغه 2 CH3 یعنی 2 CH3 یو CH3 دلته ورکه او یو CH3 دلته ورکه او د سره دا OH وصل کا دا ستا درېیمي الکول دی ځکه کاربینول کاربن یو د دې میتایل سره وصل دی یو د سره وصل دی یو د سره او دا ماده سیم درته لیکلی شو چې کاربن او دې په خوا کې ما لیکلی چې CH3 3OH د دې دا سیم د دې هم دغه مطلب دی نو دا درېیمي دی ښه یو بل مونږ سره ورکړی دی چې CH3 2OH نو دغه CH ولیکته
او د دې سی ایچ په خوا کې یو سی ایچ 3 د خوا ته راواله او یو سی ایچ 3 د خوا ته راواله پاتې شو او ایچ دلته خوا دی خوا کې ورکا نو دا یو د کاربن سره وصل دی د کاربن سره وصل دی دا ساده میل کوډ دی کوم ډول الکول دی دوی اوس الډیهایدونو او کیتونونو وظیفوي ګروپونه الډیهایدونو او کیتونونو وظیفوي ګروپونه چې دغه دې ته موږ کاربونیل ګروپ یو کاربونیل سی دوګونی اړیکه نو کاربونیل ګروپ کوم واخلو نو کاربونیل ګروپ کې یو کاربن دی یو اکسیجن دی د کاربن اکسیجن ترمنځ اړیکه دوګونی ده دا کاربن چې دی x + e فارمولې لمخې sp3 هایبریډایز sp2 هایبریډایز دی څنګه دا کاربونیل کاربن چې کوم دی دا د څو اتومونو سره نښلي دا د 3 اتومونو سره نښلي آزاد الکترونو جوړونه لري ځکه سره اړیکې جوړې کړې دي نو موږ سره دا راځي sp2 هایبریډایز صحیح ده او موږ دا ویلو چې کله دا sp2 هایبریډایز راشي نو زاویه چې دا دوی ترمنځ بد شي یو سل شل به نو د sp2 هایبریډایز زاویه چې دا موږ سره شي دا موږ سره یو سل شل ده ها زاویه یو سل شل راغله د کاربن او اکسیجن ترمنځ اوږدوالی دا یو سل 22 پیکومیټر دی یو سل 22 پیکومیټر نه مطلب زما دا چې یو سل 22 ضرب لس په تواد منفي 12 متر دی ځکه یو پیکومیټر لس په تواد منفي 12 متر دی ها چونکه یو سیګما دا دوه اړیکې پکې دي کنه دوګونی اړیکه ده پکې نو دا یو سیګما ده او دا اړیکه چې ده د کاربن اکسیجن ترمنځ دا پای ده صحیح ده نو موږ مخکې ویلو چې کله هایبریډایزیشن sp2 نو مرکب ما سره مسطح صحیح ده پلینر سټرکچر مسطح دا په یو پلین کې وي دا به چې موږ سره په یو پلین کې وي الډیهایډونه به موږ چاته یو کچرته موږ سره سی دوګونی اړیکه اکسیجن د کاربونیل ګروپ دی او دې کاربونیل سره لږ تر لږه یو هایدروجن وصلي دې ته موږ الډیهایډ یو او که سی دوګونی اړیکه د اکسیجن سره او دلته کاربني او دلته کاربني نو دې ته به موږ چې یو دې ته به موږ کیټون یو دې ته موږ به څه وایو کیټون بل خبره د کاربن او اکسیجن برقی منفیت توپیر لري د کاربن برقی منفیت 2.5 دی الکانو 2.5 یو او د اکسیجن چې دی 3.5 دی اکسیجن دویم الکترونیګیټیویټي ایلیمنٹ دی نو دیو چې نه کاربن باندې به کم چارجي مثبت او اکسیجن باندې به کم چارجي منفي وبخای اکسیجن باندې به چارج شي منفي نو کوم یو شی چې مثلا منفي چارجونه موږ سره ولري مثلا یو شی دی منفي نیوکلیوفیل دی مثلا نیوکلیوفیل دی الکترون جوړه لري هغه به د باندې برید کوي نو نیوکلیوفیلی جمعي تعاملات په تر سره کیږي نو په کاربونیل مرکباتو کې نیوکلیوفیلی جمعي تعاملات دا ډیر کیږي د دمای قسمت شی راځي مثبت چارج د دمای قسمت منفي نو کوم شی چې چارج ولري مثلا x منفي چارج ولري دا د باندې برید کوي او h مثلا منفي چارج لري د باندې برید کوي د کاربن باندې چې سره یوځي او ما سره به نیوکلیوفیلی جمعي تعاملات تر سره کوي نو برقی منفیت مونږ چې د اکسیجن زیات دی نو الکترون کو ثابت په ځان ته کش کینې دی وجنه اکسیجن باندې منفي چارج کاربن باندې مثبت چارج او دې ته مونږ یو قطبیت
چې الکترونو کثافت یو ځای کې زیات یو بل ځای کې کمی موږ یو قطبیت پیدا شو. اوس د دې قطبیت له مخې ما سره ځینې الډیهایډونو کیتونونه دا په اوبو کې څه دي، اوبو کې منحل دي. صحیح ده. په هایدروکاربن برخه ډېره لویه نه وي، ډېر اوږد زنځیر د هایدروکاربن برخه نه وي، نو دغه مرکبات ما سره اوبو کې څه دي، د اوبو کې ما سره منحل دي. کاربوکسیلیک اسیدونو کې چې کوم ګروپ دی COOH دې ته کاربوکسیل ګروپ وایي. کاربوکسیل ګروپ ته کوم وګورو نو C دوه ګونې اړیکه صحیح ده او OH او دلته یا به هایدروجن وصلي یا الکایل ګروپ. نو ما سره کاربوکسیل ګروپ د دوه ګروپونو اصل کې جوړ دی، یو د کاربونیل برخه پکې ده او یو د هایدروکسیل. الکول برخه هم پکې ده، د کاربونیل برخه هم پکې ده. چونکې دا تیزابي خاصیت لري نه دی وجه نه دا کاربوکسیلیک اسیدونه دي. او دا کاربن د کاربوکسیلیک اسیدونو کې دا کاربن دا sp2 هایبریډایز دی، د دې وجه نه زاویه به د دوی ترمنځ یو سل شل خواوشا کې. سمه ده. موږ یو CO به ویل کېږي، CO به نه ویل کېږي، COOH ویل کېږي. یعنې مطلب دا دی چې او ترمنځ اړیکه شتون نه لري، بلکې دواړه اکسیجن چې د کاربن سره وصل دي. صحیح ده. چونکې دلته هایدروجن دی او هایدروجن اکسیجن سره وصل دی، او کوم هایدروجن چې اکسیجن سره وصل وي نو هغه ازادېدی شي، هغه ورکولی شي. نو چې پروټون څوک ورکوي، پروټون ورکوونکي پروتون چې څوک ورکوي هغې ته موږ څه یو تیزاب. پروتون ورکوونکي هغې ته موږ څه یو، نو دا پروټون ډونر دی، ورکوونکي دي. نو هغې ته څوک چې پروټون ورکوي هغې ته موږ څه یو، هغې ته موږ تیزاب یو. او نو کله چې مثلا ما سره RC دوه ګونې اړیکه OH دینا هایدروجن لاړ، نو RC دوه ګونې اړیکه O منفي شو پلس H آین شو، پروټون یې ورکړو، دا خو تیزاب شو. دا کم کاربوکسیل نه چې هایدروجن لاړ او RCOO منفي باندې بدل شو، RCO منفي باندې بدل شو، دې ته بیا موږ کاربوکسیلیت یو، کاربوکسیلیت یا کاربوکسلات. اوس دا کاربوکسلات چې کوم دی دې ته لږ فکر وکړئ. کاربوکسلات اوس که دا منفي چارج زه دلته انتقال کما او دا دوه ګونې اړیکه دې اکسیجن ته زه انتقال کما، نو کاربن پس په دې اکسیجن باندې منفي چارج راشي او دې اکسیجن دا کاربن او دې کاربن ترمنځ به دوه ګونې اړیکه راشي، لکه دلته دوی ترمنځ دوه ګونې اړیکه راغله. یعنې ما سره سټرکچر داسې شو
او منفي. یعنې زه ویلی شم چې دغه منفي چارج د دواړو اکسیجنونو په خوا شاکیزي راځي. نو زه بیا مثلا که بیا زه ولیکم آر سی دوګونې اړیکه د اکسیجن سره نو زه یم چې دا منفي چارج دواړو سره ځي راځي. نو دې دپاره زه داسې سټرکچر لیکلی شم چې آر سی او 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 دویم چې دغه دوګونې اړیکه داسې خواره پرته ده. دا دوګونې اړیکه د دوه اکسیجن ترمنځ داسې ځي راځي خواره پرته ده. نو دې اکسیجن باندې هم زه یم چې چارج منفي یو پر دوه دی او ده باندې منفي یو پر دوه منفي یو پر دوه چې را جمع کړي نو دې نه راځي منفي یو. نو ګوره منفي یو چارج ډېر ثبات لري که منفي یو پر دوه. څوک چې څومره کم چارج ولري هغه ډېر ثبات لري. نو دغه ساختمان چې کوم دی چې دې ته موږ ریزونانس یو صحیح ده. دغه ریزونانس ساختمان چې دی دا موږ سره ډېر زیات ثابت دی. ریزونانس دا د پای الکترونونو له امله دی صحیح ده. ریزونانس راغلی دی پای الکترون دپاره. کله چې موږ یو مرکب دپاره یو ساختمان نشو لیکلی او هغه دپاره څو ساختمانونه لیکو چې موږ هغه اصلي سټرکچر ته ځان ورنږدې کړو دغې پدیدې ته څه ویل کېږي ریزونانس ویل کېږي. صحیح ده. نو دا موږ سره ډېر زیات ثابت دی. نو دې وجه نه ډېر د الکول په مقابل کې دا ډېر قوي تیزاب دی. نو کاربوکسیل کوم مرکبات چې کاربوکسیل ولري هغې ته موږ کاربوکسیلیک اسیدونه یو. او دې سره د دوی انحلالیت د دوی تیزابیت د دې کاربوکسیل ګروپ د وجې نه دا ډېر زیات دی. مثلا که موږ فارمیک اسید واخلو فارمیک اسید که موږ واخلو فارمیک اسید د پی کا A1 قیمت 3.5 دی. څومره چې پی کا A کوچنی او مرغه قوي تیزاب یاد ولرئ. څومره چې پی کا A قیمت کوچنی او مربع تیزابیت زیاتی تیزابو قویوالی به زیاتی. صحیح CH3COH د فارمیک اسید جدول کې ورکړی شوی چې مثلا ویل کېدو ټکي د شی دی اته دی د فارمیک اسید د ایشېدو ټکي 1.1 دی. اسیدیک اسید چې دی د 4.15 د پی کا A قیمت دی او ویل کېدو ټکي چې دی 19 دی او جوش باندې راځي په 113. د کلورو اسیټیک اسید چې کوم دی کلورو اسیټیک اسید د دو پی کا A قیمت 2.86 دی. ګوره د اسیټیک اسید دغه پی کا A قیمت 0.15 خو د کلورو اسیټیک اسید 2.86 دی. ولې دا کلورین الکترون ځان ته راکاږي. کلورین څه کوي الکترون ځان ته راکاږي. نو څومره چې اکسیجن باندې کم چارج کیږي او مرو ما سره تیزابیت څه کیږي زیاتیږي. څومره چې چا چې هایدروجن د لاسه ورکړي کاربوکسیلیټ آیون هغه چې هایدروجن د لاسه ورکړي څومره چې هغه باندې د منفي چارج کمیږي او مرو باندې تیزابیت څه کیږي لوړیږي. نو ډای کلورو اسیټیک اسید به د دې نه ډېر کوي او ټرای کلوریک اسید به ډېر زیات موږ سره کوي. نو د دو ویل کېدو ټکي 3 دی او دا 1.9 باندې جوش باندې راځي. صحیح ده. همدارنګه پروپانویک اسید بنزویک اسید همدارنګه اکزیلیک اسید چې دی مثلا اکزیلیک اسید د دوه کاربوکسیل ګروپونه لري. نو د دو پی کا A قیمت 1.23 دی.
صحیح ده. او دویم پی کا ای 2 چې دی 0.2 ته دی ځکه 2 کاربوکسیل ګروپونه لري. یو سل نوي باندې تخریبیږي ډیکمپوز کیږي. نو پارمیک اسید پی کا ای 3.15 ویل کېدو ټکی ته شیدو ټکی اصل یو. اسیدیک اسید 0.15 دا غنه ضعیف تیزاب دی. اسیدیک اسید پارمیک اسید نه ویل کېدو ټکی ولس شیدو ټکی اصل اتلس. کلور اسیدیک اسید د پارمیک اسید نم کوي تیزاب دی 2.8 ویل کېدو ټکی درش پېته شیدو ټکی اصل نه هاتیا. پروپانویک اسید دا جدول ما جوړولای شو ځکه تاسو هم د سیامه چې دریادي پروپانویک اسید 0.2 دی نو د اسیتیک اسید نه ضعیف دی. ویل کېدو ټکی منفي 21 ډیګري سینټیګریډ دی او جوش ټکی چې دی د 140 دی. خو دا جوش ټکی کې ویل کېدو ټکی کې لږ ماته صحیح نه ښکاري. صحیح ده باید زیاتی. بنزویک اسید چې دی دغه پی کا ای 0.2 دی او ویل کېدو ټکی 22 دی جوش ټکی چې دی 209 دی شیدو ټکی. اکزیک اسید پی کا ای او پی کا ای 1 1.2 دی پی کا ای 2 0.2 ته دی او په 190 باندې تخریبیږي ماتیږي توریږي ډیکمپوز کیږي موږ یو تجزیه کیږي. او مالټویک اسید چې دی میلونیک اسید به زما په نظر هغه 2.3 دی او موږ سره پی کا ای 1 او پی کا ای 2 موږ سره 15.9 دی یو سل شپږ د باندې چې کی تخریبي. نو دا موږ سره میلونیک اسید دی COOH CH2 او COOH دا میلونیک اسید دی چې دغه پی کا ای 1 2.3 پی کا ای 2 15.9 او یو سل شپږ باندې دا چې کی دا تخریبي. نو دا فنکشنل ګروپ ډیر زیات بدلونونه راولي مرکباتو کې د مرکباتو خواصو کې. بل موږ سره ایتر ګروپ دی. که چېرته دوه الکایل ګروپونه یا دوه کاربنونه د اکسیجن په وسیله وصل شي کوم ګروپ چې ما سره په لاس راځي هغې ته موږ څه یو هغې ته موږ ایتر یو. یعنې الکایل ګروپونه دوه پاتې شوني چې کوم د هایدروکاربن مشتقاتو دي د هایدروکاربن دي د اکسیجن په واسطه وصل شي نو ایتر ګروپ موږ سره په لاس راځي. جنرال فارم موږ ویل چې ROR یا ROR زبر یعنې الکایل ګروپ یو شان هم کیدی شي او الکایل ګروپونه مثلا مختلف هم کیدی شي. مثلا ګوره موږ اوبه واخلو اوبه دا اوبه دي او دې اوبو کې دا یو هایدروجن زه لرې کړم هغې په ځای الکایل ګروپ واچوم هلکه اوبو نه یو هایدروجن لرې کړم او دې په ځای زه الکایل ګروپ واچوم نو ما سره چې په لاس راځي الکول چې دا په لاس راځي الکول د الکول راځي. خو که الکول نه زه یو هایدروجن لرې کړم الکول کې خو هایدروجن د اکسیجن سره چې وصل دی که نه هغې په ځای زه الکایل ګروپ واچوم نو بیا ما سره ایتر په لاس راځي چې په لاس راځي ایتر دا هایدروجن ته ما لرې کړو دې په ځای ما دا آر ګروپ ور واچو دا آر او دلته دا هایدروجن ما لرې کړو او دې په ځای ما آر ګروپ ور واچو نو HOR ما ته راغی. صحیح ده. نو مثلا ما سره HOH دی دا خو داسې نه لیکل کېږي خو هسې پیدو دپاره او دې په ځای زه الکایل ګروپ واچوم یو هایدروجن په ځای او OH همغه شان واچوم او بیا که داسې زه مخکې نورم لاړ شم دا H په ځای هم زه الکایل ګروپ واچوم CH3 CH2 او CH2 دا ایتر شو دا ایتایل الکوهل شو
دا اوبه شوې او دا ډای ایتایل ایتر شو ډای ایتایل ایتر شو ډای د ایترونو کې د اکسیجن چې کوم دی ایترونو کې دا sp3 هایبریډایز دی ځکه چې دا دو کاربنونو سره وصل دی او دوه زیات الکترون جوړي نو دوه جمع دوه مساوي کېږي څلور سره د امینونو وظیفوي ګروپ NH2 نو الکایل ګروپ وصلي د NH2 سره NHR2 NH سره وصلي R3 نایتروجن سره وصلي دا ټول امینز دي امین ګروپ کې NH ضرور خو نه ده خو امین ګروپ کې دوه هایدروجن یا دوه الکایل ګروپونه د بل الکایل ګروپ یا درې الکایل ګروپونه نایتروجن سره وصلي یو الکایل ګروپ هم وصل کېدای شي دوه هم کېدای شي درې دا درېونه موږ سره امینز راځي نو موږ که امونیا کې یو هایدروجن لري او دا بدل کو په الکایل ګروپ باندې نو موږ سره به امینز په لاس راشي چې په پلاس راشي امینز او دغه ماتېدل هم چې دی هومولیتیک ډول باندې سړی وکړي هومولیتیک خو موږ ویلو چې دام یو الکترون واخلي دام یو الکترون واخلي صحیح ده نو موږ سره به NH2 رډیکل جوړ شي او دې سره به بل کاربن رډیکل یوځای شي او RNH2 به جوړ کړي اوکې د امینونو قسمونه هم دی موږ سره امینز یو ته موږ لومړني امین یو لومړني امین که چېرته نایتروجن د یو الکایل ګروپ سره وصلي دا نایتروجن دی او یو الکایل ګروپ سره وصل دی د یو الکایل ګروپ سره نایتروجن خو څو اړیکې جوړوي څلور نو دا نور چې دی هایدروجن سره وصل دی نو دې ته موږ لومړني امین یو او دا خپل آزاد الکترون جوړم لري دویمی بچاته یو چې دا نایتروجن دوه الکایل ګروپونو سره وصلي دا نایتروجن دی دلته چې دی هایدروجن دی مثلا ما سره د آزاد الکترون جوړه ده خو دلته هم الکایل ګروپ دی او دلته مثال په توګه الکایل ګروپ دی نو دې ته بیا دویمي امین ویل کېږي هلکانو او که نایتروجن د دریو الکایل ګروپونو سره جوړي ورسره وصلي نایتروجن چې دی دلته هم الکایل ګروپ دی دلته هم دی دلته هم دی دې ته بیا درېیمي امینز ویل کېږي په نایتروجن کې چې کوم په امینز کې چې کوم نایتروجن دی هغه sp3 هایبریډایز دی ولې ځکه نایتروجن څو سره وصل دی د دریو سره وصل دی یو آزاد الکترون جوړه لري دا یو الکترون جوړه لري یو آزاد الکترون جوړه درې جمع یو = څلور او څلور چې راشي موږ چې دا sp3 هایبریډایزیشن باندې موږ مخکې خبره کړې ده ها sp3 هایبریډایز خو دی خو یو آزاد الکترون جوړه لري نو دې وجې نه پیرامید شکل کې دي هرمي جوړښت لري یعنی موږ سره د سټرکچر به داسې سټرکچر دی دا آزاد الکترون جوړه ده چې هغه ډېر ځای نیسي او دغه چې کوم الکایل ګروپونه دي دا لاندې ښکته کوي او زاویه موږ سره 109 نه کمیږي 107 ته رارسېږي
امینونه موږ سره په طبي موادو کې او په ترکیبي چې کوم موږ جوړو د محصولاتو کې موندل کیږي او ډېر امینونو هغه خراب بوی لري، وران بوی لري. عضوي مواد چې دي مثلا خاص کر پروتینونه، په پروتینونو په داخل کې نایتروجن شتون لري، ټول امینو اسیدونو کې نایتروجن شتون لري او امینونه له د ژوندیو موجوداتو د تجزیه کېدو او رانېدلو څخه په لاس راځي او بیا داسې بوی کوي لکه سلفر لرونکي مرکبات چې خراب بوی کوي، نو امین لرونکي مرکبات هم بیا ډېر وران بوی کوي منځته راوړي. مثلا یو نوم موږ سره پیوتریسین دی، پیوترسین دی. پیوترسین موږ سره CH2 او NH2 او NH2 دی. او پاک نوم موږ سره 1,2 ایتان ډایمین دی او زوړ نوم د پیوتریسین دی. پیوتریسین بدبوی په معنا باندې دی، بدبوی، تعفن په عربی کې چې ورته وایي، تعفن بدبوی په معنا دی. یعنی پیوتریسین خپل نوم دی بدبوی. یو بل چې دی موږ سره کداویرین دی. کداویرین کې 15 CH2 دی، دې کې خو 2 CH2 دې دا فارمول موږ داسې لیکلی شو چې CH2 خو څو دانې CH2 2، دلته NH2 دلته NH2 او CH2 خو 15 دلته NH2 دلته NH2. د جسد بدبوی په معنا دی. مړی نه دي، مړی د مړو نه چې کوم بوی ځي نو دا د دې مرکب له امله دی. پروټین په بدن کې د دې نه دا شی جوړ شي. د ده ایوپاک نوم به موږ سره 1,5 پینټان امینی، پینټان ډایمینی. نو CH3 NH2 دا نه لومړنی نه دویمې نه درېمې، اوکې لومړنی دی، یو کاربن سره وصل دی، لومړنی امین دی. او NH CH3 دا دویمې امین دی، دویمې امین دی، ډای میتایل امین دی ته وایي. او کو دا درېمې امین دی. ترای میتایل امین یو، دې ته ډای میتایل امین یو او دې ته میتایل امین یو. نو میتایل امین، ډای میتایل امین، ترای میتایل امین. تایول ګروپ SH ګروپ ته سلفر چې هایدروجن سره وصلي او بل خواته الکایل سره وصلي، دې ته موږ تایول یو. مثلا که موږ هایدروجن سلفاید واخلو، هایدروجن سلفاید د دې نه یو هایدروجن زه لرې کړم او الکایل ګروپ باندې بدل کړم نو RSH پشي چې دې ته موږ تایول یو.
نو تایول کې ما سره یو سلفر دی یو اکسیجن دی سلفر مشتقاتو څخه دی نو د هایدروجن او سلفر ترمنځ چې کوم اړیکه ده مثلا دې کې دا یو اړیکه ماته کې او دې په الکایل ګروپ واچي نو ما سره دا ګروپ چې دا په لاس راځي ادم هومولیټیکي بڼه موږ مخکې ویلې ده چې الکترون چې کوم مخکې ویشلي او پوره بیرته ویشو واپس یې کړو او که چېرته داسې چې موږ H2S واخلو هایدروجن سلفاید وران بوی کوي بد بوی کوي او دواړه هایدروجن زه لرې کړم او هغې په ځای زه دوه الکایل ګروپونه واچوم سلفر دی دلته الکایل ګروپ شو دلته الکایل نو دې نه بیا موږ سره کوم شی په لاس راځي سلفایدونه یعنې شی په لاس راځي سلفایدونه ده دې ته تایول وایي تای مطلب تای چې ده که نه تایو دا سلفر ته ویل کېږي لکه نو کوم ځای کې چې عضوي مرکب کې تایو ټکی راغی تایوپین نه کې به سلفر خامخی تایوپین تایول صحیح ده نو دې ته تایول ولې وایي ځکه چې او ایچ راغی نو هغه ته خو موږ څه یو الکول او دې کې سلفر دی نو دې ته موږ تایول یو چې ورته یو تایول دا سلفاید ګروپونه داسې دي لکه ایترونو ته ورته دي یو شان دي او تایول چې د الکولو ته ورته دي ځکه په ایترونو کې چې دلته الکایل ګروپ دی دلته الکایل ګروپ دی نو هلته اکسیجن دی ایترونو کې سلفایدونو کې سلفر دی ایترونو اکسیجني مشتقات دي او سلفایدونه دا سلفري دي سلفایدون ته موږ تیو ایترونه هم یو تیو ایترونه دې کې سلفر دی تیو الکول دغه سلفر لري نو مثلا اس ایچ ما سره مرکب ټوکو د سلفر ګروپ ته موږ مرکب ټو ګروپ هم یو چې ورته یو مرکب ټو اس ایچ کې ته چې مرکب ټو ګروپ نو سی ایچ 3 اس ایچ دا میتایل تایول دی میتایل تایول صحیح ده دا که موږ واخلو نو دا سایکلو هیگزین تایول دی سایکلو هیگزین ای به غورځوئ تایول ای به نه غورځول کېږي لکه نو بخی تایول ګټي واول نه دی نو سایکلو هیگزین تایول دی دا سایکلو هیگزین تایول دی ون سایکلو هیگزین تایول دی ایسټر وظیفوي ګروپونه موږ سره کاربوکسیلیک اسید دی صحیح ده او کاربوکسیلیک اسید کې او ایچ موږ لرې کو هغې به ځای او آر اضافه کو او آر نو کوم ګروپ چې په لاس راشي دې ته موږ ایسټر ګروپ یو د موږ چې یو ایسټر ګروپ دی ته یو
په ایسټر ګروپ کې هم دغه کاربن چې دا sp2 هایبریډایز دی اکسیجني مشتقات دي او دلته چې د کاربن مثبت چارج دی دلته کاربن منفي نو جنرال فارمول د آر سی دوګونی اړیکه او آر الکایل ګروپ یو شانم کېدی شي او الکایل ګروپونه مختلف هم کېدی شي او ځینې داسې وایي چې مثلا ما سره آر سی او او اچ دی او د دې نه دا هایدروجن زه لرې کړم او دې په دې زه الکایل ګروپ واچوم نو آر سی دوګونې اړیکه او او الکایل ګروپ دلته اوس راشي نو دې ته موږ ایسټر وایو ایسټر د کاربوکسیلیک اسیدونو مشتقاتو څخه دی مثال به موږ د دې شي مثلا CH3 CO CH3 دته منګه میتایل اسیټیټ یو میتایل ایتایل ایستر میتایل ایتایل ایستر او پاک نوم د میتایل میتایل اسیټیټ هم دته ویل کیږي او دته موږ میتایل ایتھانیټ هم یو دا د مختلفو وظیفوي ګروپونو هغه خواص مثلا چې څنګه وظیفوي ګروپ ته هایبریډایزیشن شي دی څنګه په لاس راځي هغه باره کې لږ معلومات تاسو د عضوي کیمیا دویمه برخه چې د نور ویډیوګانې په هغې کې کتلی شئ عضوي کیمیا الیپاتیک دویمه برخه کې د ایسټرونو د شیانو باره کې معلومات ښه په وضاحت سره هغې کې شوي دي